بریا مو مبارک. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولای شول چې په دویمه شلوریزه لوبه کې د زمبابوې لوبډلې ته یوه ستره ماته ورکړي. واقعا په دغه سیالۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړې چې د زمبابوې لوبډلې ته په دویمه شلوریزه لوبه کې په 50 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د نن سیالۍ ټاس هم افغان کرکټ ملي لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 153 منډې جوړې کړلې چې د افغانستان لپاره په توپونه کې درویش رسول ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې 53 منډې جوړې کړلې. خو نور توپونکي بیا ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي، سر په سر خپلې وکټې د لاسه ورکړې. په دغه سیالۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو هم ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. تېره ورځ چې نوین اولک ډېرې منډې ورکړلې، خلکو زیاتې خبرې پسې کولې، خو نن نوین اولک ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله چې په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړلې او 3 وکټې یې واخیستلې. داسې راشد خان بیا 60 منډې ورکړلې، 3 وکټې یې واخیستلې. مجیب رحمان بیا 2 وکټې واخیستلې. عظمت الله عمرزی، فرید احمد ملک بیا 1 وکټه واخیستله.